ډیر ښه. السلام علیکم ډیرو درنو خوږو کتونکو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ذیشان کمال. خیلمن یم چې روغ جوړ او د صحت په جمع بو. خوږو کتونکو په دې خپرونه کې ته هرکلی ستړي مه شئ وایم. خوږو کتونکو زه دا وخت موجود یم په پرشینار په غرونو کې. مازدیګری دی، جګ غرونه دي، د کور مې مازدیګر دی او راسره دی تکړه او ډیر مشهور فنکار. تاسې به ویډیو کتلی وي. نه دا راسره دی، دینه به ښکلي سازونه واورو او د خپل فن په حواله به څه پوښتنې ونه کوو. نو خوږو کتونکو تاسو چېرته څویما مونږ سره اوسئ تر اخره پورې. علي جانان په دې خپرونه کې ته ستړي مه شئ، هرکلی وایم. رب العالمین تاسې ښه وساته ذیشان کمال صاحب. تاسې خپله ډېر قدرمن یې زموږ ښایي خلکو ته تاسې مکار وکړه. رب العالمین تاسې ډېر ښه وساته او ټول مینهوال چې څومره مو دي، مو څومره دوستان دي، هغوی ته خدای ډېر اورېزه ورکړه. زموږ دا ښکلی روغ پروګرام کسي دي ټایم. رب العالمین ټول ښه وساته. ډېره مننه، خوشحال اوسئ علي جانان. علي جانان زمونږ دی کتونکو سره خپله لنډه پیژنګلو وکړه. زه بیسیکلي پیاوړ اوسېدونکی یم او اوس کوم اوسېږم بازار کې اوسېږم، سیټي کې اوسېږم او کوم تعلق مې دی هغه پیاوړ سره دی. ډېره مننه، ډېر ښه. خوږو کتونکو علي جانان د پیواړ اوسېدونکی دی، په پیواړ وطن کې خپل ژوند کوي خو نن راسره دی. علي جانان څنګه ژوند مې نن سبا حالاتو کې مې ژوند څنګه دی، ژوند مې څنګه تېرېږي؟ بس مولا کرام دی، ژوند خو ډېر ښه تېرېږي او ډېر ښکلی روغ ژوند تېرېږي. څه ټینشن مینشن نشته دی، خو بیا هم لږ ډېر هغه وي که نه، ستونزې وي، تکلیفونه وي، زندګي دی نور ښکلی وخت تېرېږي. بس ما ټولو قوم ته، ټول کورمیوالو ته بس ښه ژوند هغه وي کوو، دعا کوو رب العالمین ټول ښه وساتي. ډېره مننه، الله دې وکړي چې مخکې د هم تاسو ته ښکلي وختونه، ښکلي ساعتونه، ښکلی ژوند دې کړي چې باقي ژوند بیا په ښه ساعت تېر شي. علي جانان صاحب دا راته وایه چې د دې فن شوق مې څنګه پیدا شو، په دې کې تاسو استاد لروئ او زده کړه مې چا نه کړي دی؟ ذیشان کمال صاحب رب تاسې ښه وساته. د شپېلی ماماز بې غږوله ماماز وایم، بس د شپېلی زده کړه چې کومه دی هغه نه مې کړې دی او بس هغه هم استاز هم دی. بس مولا هغه ښه وساته، هغه ماماز وایم دی، هغه بس ساز ماز غږوله وخت نه وخت ګوی پالم بل پالم شه زه به ورسره تلم، هغه نه مې زده کړه، هغه نه مې زده کړه. ډېره مننه. لکه ته چې دې فن ته راوتې اکثر په پښتنو کې خو ډېر مشکلات وي، ډېرې ستونزې مخې ته راځي. څنګه په کور کې درته څه مشکلات نشته اوس؟ نو فعل ازل خو اول خو خونې کې یم پلار و بعد مننه زه هغه ما غږوه ساز موت داسې بس دا خو داسې دی چې یوه پیل سه شاو کې چې بل پیل سه شاو بس ما شاو غونکې دی او شوقیانه دی غږوم او بل زه داسې دی زه داسې نور چې ته پروګرامو کې غږوم نه نور پروګرامونه وي او څه وي بس یار دوست سره یار دوست لکه ته بل یار دوست وایي هغوی خواهش پر کوو هغو سره ساز غږوم داسې عوام خاص ته چې ته نه څه. ډېره مننه خوږو، ډېره مننه خوږو کتونکو. تاسې د علي جانان خبرې واورېدې او معلومات مو ترلاسه کړه. علي جانان ته به راځو، څو سازونه به ونه واورو په دې هیله چې ستاسو به خوښ شي. علي جانان موږ ته د زموږ مینهوالو سره داسې خپلې خوښې ښکلي سازونه وړاندې کړه. ډېرې مینې تاسې ته څومره مو مینهوال دي څومره مو ویوز دي انشاءالله ټولو ته هغوی به ډېر خوښ شي ستاسو انشاءالله. تاسو شه ښکلی هغه مطلب جاوید امیر هیل یو ساز دی، چا ته به نه وایم د زړه خواله، چا ته به نه وایم د زړه خواله.
ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه خوږو کتونکو خیلمن یم چې ستاسو به ترې خوند خستی وي بس یو بل د خپلې خوښې ساز را سره وړاندې کا چې ستاسو خوښ وي زموږ کتونکو سره بس بیا به موږ دنه اجازت ډېرې واخلو مینې شان کمال صاحب تاسو د پاره خرڅ هم کولی شو ډېره مننه خوشحال نور به بس یو بل د ما فیورټ ساز دی والم نه که نه هغه به وغږوم انشاءالله د مینهوالو به هم ډېر خوښ شي او تاسو به خوښ شي بس رب تاسې ټول ښه وساتم ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېره مننه ډېر ښکلی ساز را سره وړاندې کو مننه مې کوم یو جهان خوږو کتونکو نن دا و را سره علي جانان څه تاسو سره ښکلي سازونه وړاندې کړه خیلمن یم چې ستاسو خوښ وي علي جانان په اخره کې زمونږ اوریدونکو ته کتونکو ته څه پیغام لروئ خو ټولو نوال حوزې شان کمال صاحب ټولې کورمې ته او ټولو پښتنو ته زه دا پیغام ورکوم څه مینې محبت څه او ښکلی روغ ژوند د تیر کړي او بیا رب العالمین ته سوال کوو زه پروردګار مو ټول امان کې وساته اتفاق اتحاد کې او بس خوان دا دی چې مینه وي محبت وي اتفاق اتحاد وي غټه خبره همدا دی او بس سازه مو د صوت څخه غږو مرګلو ته دوستانو ته دا مو یو قسم مینې پیغام ورکوو د امن پیغام ورکوو ډېره مننه خوږو کتونکو دا و زموږ نن ادبي بانډار د بلې خپرونې پورې ما زشان کمال ته راکړو اجازت د لوی الله په امان په مخه مې ښه